ښوونه او روزنه په خپل کور کې ښوونه او روزنه په خپل کور کې خپرونه د پکتیکا د پوهنې ریاست د ساینس او ښوونیزې ټکنالوژي مدیریت له لوري وړاندې کیږي. بسم الله الرحمن الرحیم. د پوهنې د ریاست د تدریسي پلانونو په لړۍ کې زه خان محمد د علي بابا د علي لیسې د بیولوژي استاد د 12 سیم دریم موضوع ته موږ تاسې راځو. دوه موضوعات موږ تاسې مخکې تکرار کړي دي، اوس راځو دریمې موضوع ته. دریمه موضوع چې دا متقابل صفتونه یا علیل دي. دوی وایي چې جوړه جنونو ته علیل وایي. که چېرته دوه جنونه سره یو ځای شي دې ته علیل وایي. پی پی دا پی پی دا دواړه چې دي دا دواړه که موږ تاسې چېرته سره یو ځای کړو دې ته علیل وایي. اوس یعنې علیل یو ځان ته صفت ده، یو ځان ته صفت ده. ګردې دانې ګردې دانې دا یو ځان ته صفت ده. آر آر که چېرته موږ تاسې د انګلیسي غټ آر ولیکو نو دا آر آر چې ده دا یو ځان ته صفت ده، دا یو ځان ته علیل سو. او که چېرته موږ تاسې کوچنی آر لیکو د انګلیسي دا بیا ځان ته صفت ده. یعنې ټول صفتونه چې دي دا بیل بیل دي. کوچنی آر دا غونجې دانې دي. یا موږ تاسې زیړ رنګ لیکو د انګلیسي غټ وای لیکو وای وای دا وای وای چې موږ تاسې لیکو دا هم یو ځان ته صفت ده، خو دا ټول علیلونه دي. یعنې جوړه جنونو ته علیل وایي. که چېرته دوه جنونه سره یو ځای شي دا د علیل په نوم باندې یادېږي. خو علیلونه موږ تاسې ته په مختلفو شکلو باندې منځته راځي. کیدای شي دا د علیلونو دا جنونه سره مشابه وي، یا کیدای شي دا جنونه سره مشابه نه وي. که چېرته دغه دواړه جنونه سره مشابه وو دا خو موږ تاسې ته معلومېږي چې ګردې دانې دي. که چېرته جنونه سره مشابه نه وو، یو غټ آر و د انګلیسي بل کوچنی آر و، دلته هم دا ګردې دانې دي. ولې؟ په دې خاطر باندې دا ګردې دانې دي چې دا لوی آر دا په کوچني آر باندې غالب ده. کله چې دا د انګلیسي غټ آر دا په کوچني آر باندې غالب سو دلته دا خواص پټوي. د کوچني آر خواص پټیږي او د لوی آر خواص دا څوړ کیږي، دا خواص ښکاره کیږي. په هر ځای کې دغسې ده. اوس که چېرته موږ تاسې د شنه رنګ او د زیړ رنګ جنونه د دغو ترمنځ د تزویج عملیه سرته رسوو، ځکه موږ تاسې په علیل کې غږیږو. دا د انګلیسي غټ وای ده، دا کوچنی وای ده. که چېرته د دغو دواړو ترمنځ موږ تاسې د تزویج عملیه سرته رسوو، تزویج دا معنا چې دوی دواړه موږ تاسې سره جوړه کوو، نو دلته موږ تاسې ته زیړ رنګ لاسته راځي. ولې زیړ رنګ لاسته راځي؟ ځکه دا زیړ رنګ چې ده دا غالب صفت ده او دغه کوچنی وای چې ده دا مغلوب صفت ده. نو لوی توری په کوچني توري باندې دا غالب ده. یا به دا جنونه سره مشابه وي، که مشابه وو خو موږ تاسې ته معلومه خبره ده چې دا غالب صفت ده. او که چېرته مشابه نه وو، یو د انګلیسي غټ وایو فرض یې کړه بل کوچنی وایو، دا هم غالب صفت ده. دا کوم صفتونه دي؟ دا غالب صفتونه دي. اوس راځو موږ تاسې جینوټایپ او پینوټایپ ته. دوی وایي چې د جنونو جوړښت ته جینوټایپ وایي. د جنونو جوړښت ته څه وایي؟ جینوټایپ وایي. یعنې که چېرته دوه جنسونه دي، یو چې ده مذکر جنس ده بل مؤنث جنس ده، مذکر و مؤنث، دلته دوه جنسونه موږ تاسې ته منځته راځي. که چېرته مذکر جنس دا خو نر ده، نر ده پزې که پی پی کوم رنګ ده؟ د انګلیسي غټه پی دا ارغواني رنګ ده، او بله دا کوچنۍ پی د انګلیسي چې ده دا هغه رنګ ده، دا سپین رنګ ده، دا سپین رنګ ده او دغه ارغواني رنګ ده. اوس که چېرته موږ تاسې د سپین رنګ او د زیړ رنګ جنونه سره تزویج کوو، دلته ګوره کوم صفت منځته راځي؟ دلته بیا ارغواني رنګ منځته راځي. کوم رنګ به منځته راشي؟ موږ تاسې دلته ارغواني رنګ منځته راځي. او که چېرته دغسې چې دواړه د انګلیسي کوچنۍ پی وي دا موږ تاسې ته بیا سپین رنګ منځته راځي. ولې؟ ځکه دغه د انګلیسي غټ توری دا په هر ځای کې غالب ده. که چېرته د انګلیسي له کوچني توري سره غټ توری راسي، غټ توری چې ده دا غالب ده، یعنې دغه ارغواني رنګ منځته راځي. یا که چېرته موږ تور رنګ ښیو، تور رنګ دا دوی وایي چې هندي تور خوږ ده، دا بیا هم وروسته راځي. هندي تور خوږ دا سوړ رنګ لري، د دغه رنګ چې ده تور ده. اوس که چېرته موږ تاسې د تور رنګ جنونه او د سپین رنګ جنونه سره تزویج کو، د دوی دواړو ترمنځ د تزویج عملیه سرته ورسوو، دلته به څه شی منځته راته راسي؟ دلته موږ تاسې ته تور رنګ منځته راځي. ولې تور رنګ منځته راځي؟ ځکه دا د انګلیسي غټ توری دا غالب ده په کوچني توري باندې، نو تور رنګ موږ تاسې ته لاسته راغی. خو که چېرته دوه وګړي یعنې جنونه دواړه سره مشابه وي، داسې دواړه د تور رنګ جنونه ولري، ځکه دا خو علیل سو،
دا جوړه جنونه خالل سو خو دلته به ګوره د دوی جینوټایپ څه وړي یعنې جینوټایپ له نظره به د یو شان مشابه اولاد منځته راوړي خو که چېرته موږ تاسې پینوټایپ ته ځو پینوټایپ بیا د یو نبات یا د یو حیوان ظاهري جوړښت ته وایي ظاهري جوړښت دا مناسې رنګ د دوی قد دې ته موږ تاسې پینوټایپ وایي که چېرته موږ تاسې پینوټایپ څخه خبره کوو موږ تاسې به دا وایي چې دا ظاهري جوړښت او که چېرته د جینوټایپ څخه خبره کوو دا به یې چې د جینونو جینټیکي جوړښت ته دې ته پینوټایپ وایي یا د یو انسان جینټیکي جوړښت ته څه وایي جینوټایپ وایي نو دلته که چېرته جینونه سره مساوي وو دلته موږ تاسې ته څه شی منځته راسي دلته موږ تاسې ته مشابه اولاد منځته راسي خو کېدای شي د پینوټایپ له نظره دوی له یو بل سره توپیر ولري ولې ځکه دا په خپله باندې د محیط تاثیرات دي چاپېریال تاثیرات دي هغه وګړي چې په ګرم وطن کې ژوند کوي یا په ګرمه سیمه کې ژوند کوي هغوی د پوستکي رنګ له سپین څخه تور ته وړي خو هغه وګړي چې په معتدله سیمه کې ژوند کوي د وګړو رنګ به څه وړي د وګړو رنګ به سپین وي یا به غنم رنګه وي ځکه دا په خپله باندې د محیط تاثیرات دي محیط چې دا په پینوټایپ اغېزه لري خو په جینوټایپ اغېزه نه لري ځکه جینوټایپ په خپله باندې دي یو وګړي جینونه دي یعنې موږ تاسې که چېرې د جینوټایپ څخه خبره کوو د یو وګړي له جینونو څخه خبره کوو او که چېرته له پینوټایپ څخه خبره کوو د یو وګړي له ظاهري څېرې څخه خبره کوو ظاهري څېره د څه ډول ده بل راځو موږ تاسې د پونیټ مرباګانو ته د پونیټ په مرباګانو کې جینټیکي ضرب جدول د پونیټ مرباګانې موږ تاسې راړوو اوس د پونیټ په مرباګانو کې رینالډ پونیټ په 1905 میلادي کال کې د پونیټ مربا دا کشف کړه اوس د پونیټ مربا چې ده په دې کې دغه جینونه ضربیږي د هر جین له بل سره ضربیږي ښځینه جین له نارینه سره موږ تاسې ضربوو کله سیمه یو جین له بل سره ضرب کو دلته به موږ تاسې ته یو صفت منځته راسي څه منځته راسي صفت منځته به راسي خو دا جینونه په دغه د پونیټ په مربا کې په افقي او په عمودي ډول باندې لیکل شوي دي یعنې دا په افقي او په عمودي ډول باندې موجود دي او د دغو ترمنځ موږ تاسې د تزویج عملیه سرته رسوو په چیشي کې په مونو هایبریډ کې ځکه موږ تاسې مونو هایبریډ هم وایو ډای هایبریډ هم وایو که چېرته دوه وګړي که چېرته یو وګړی په یو صفت کې توپیر سره ولري که چېرته دوه وګړي په یو صفت کې توپیر سره ولري دې ته مونو هایبریډ وایي اوس موږ تاسې دا تجربه په مونو هایبریډ کې سرته رسوو څه ډول مونو هایبریډ کې دا تجربه موږ تاسې سرته رسوو دا د انګلیسي غټه ټي چې ده د انګلیسي غټه ټي دا له نر څخه نمایندګي کوي د انګلیسي وړه ټي دا له ښځې څخه نمایندګي کوي اوس د دغو دواړو ترمنځ موږ تاسې د تزویج عملیه سرته رسوو تزویج په خپله باندې جوړې ته وایي یعنې دا ټي له دې سره ضربوو ټي دا ټي چې ده دا جګ قد ده ټي د انګلیسي غټه ټي دا جګ قد ده یعنې موږ تاسې دلته جګ قد منځته راغی دا ټي په دغه ټي کې ضربوو ټي دا یوه وړه ټي سو دې ته موږ تاسې درګه نسل وایو دا درګه ده درګه ځکه ده چې دغه له غټې ټي سره وړه ټي هم موجوده ده ځکه درګه ورته وایو خو دا جګ نسل ولې جګ نسل ده ځکه جګ نسل ده چې دا غټه ټي په وړه ټي باندې غالبه ده کله چې غټه ټي په وړه ټي باندې غالبه سوه نو دا کوم نسل سو دا جګ نسل سو دا ټي اوس له دې سره ضربوو اوله ور موږ تاسې د انګلیسي غټ توری لیکو بیا کوچنی توری لیکو اوس د انګلیسي غټه ټي له وړې ټي سره ضربوو کله چې دغه وړه ټي له دغه غټې ټي سره تزویج کړه دلته موږ تاسې ته راسي ټي بیا څه شی رالو دا بیا جګ نسل سو ولې جګ نسل سو ځکه جګ نسل سو چې دلته د انګلیسي د غټ توری په کوچني توري باندې غالب ده کله چې غټ توری په کوچني توري باندې غالب سو نو دا هم جګ نسل سو اوس راځو دغه وړه ټي له دغه وړې ټي سره ضربوو کله چې دا ټي موږ له دې ټي سره ضرب کړه دلته دواړه د انګلیسي وړه ټي لاسته راله د انګلیسي وړه ټي چې لاسته راله دا ټیټ نسل ده ځکه موږ تاسې ویلي چې دغه وړه ټي دا له ټیټ نسل څخه نمایندګي کوي او غټه ټي دا له جګ نسل څخه نمایندګي کوي اوس دلته دا هم جوړه جینونه دي دې ته موږ تاسې الیل وایو په مجموع کې ټول الیلونه دي یعنې دغه درې چې دی دغه د جګ صفت تعلیلونه دي او دغه یو صفت چې ده دا ټیټ قد موږ تاسې ته راغی دا مې یو صفت ده
خو دا دواړه جنونه دا د ټیټ صفت څخه څه کوي نمایندګي کوي. له دې څخه وروسته موږ تاسو یو بل مثال هم ورکوو. یو بل مثال موږ تاسو ورکوو چې دا هم خپله باندې د پونیټ په مرباګانو کې د پونیټ په مرباګانو کې موږ تاسو یو بل مثال ورکوو چې موږ تاسو ته د غوږونو خلاصې او نښتې پوڅکې منځته راځي. د غوږونو خلاصې او نښتې پوڅکې موږ تاسو ته منځته راځي. یو چې دی خلاصې پوڅکې چې دی دا د انګلیسي په غټ معیف باندې موږ تاسو ښیو. خلاصې پوڅکې د هغه په چیش باندې ښیو. دوه ډوله پوڅکې موږ تاسو دلته ښیو د غوږونو. یو خلاصې پوڅکې دي بل نښتې پوڅکې. اوس دا خلاصې او نښتې پوڅکې دا دواړه د علیل په واسطه موږ تاسو ته منځته راځي چې د انګلیسي غټ ایپ که چېرته موږ تاسو د انګلیسي غټ ایپ لیکو دا د غوږونو خلاصې پوڅکې دي. او که چېرته موږ تاسې د نښتو پوڅکو څخه یادونه کوو دا د انګلیسي په کوچني باندې موږ تاسې لیکو. کوچني باندې کوچنی په دا نښتې پوڅکې دي او غټ چې دا خلاصې پوڅکې دي. اوس د دې دواړو ترمنځ موږ تاسې د تزویج عملیه سرته رسوو. د پونیټ په مرباګانو کې د دې دواړو ترمنځ موږ تاسې د تزویج عملیه سرته رسوو چې دوی دواړه موږ تاسې ټول سره تزویج کړو. اوس دغه خلاصې پوڅکې چې دي دا موږ تاسې په نر باندې مشخص کوو او نښتې پوڅکې دا موږ تاسې په ښځه باندې مشخص کوو. یعنې دا معنا چې دا غټ ایپ چې دا غټ ایپ دا غټ ایپ چې دا په خپله باندې دا خلاصې پوڅکو جنونه دي او دا کوچنی ایپ چې موږ تاسې لیکو دا د نښتو پوڅکو جنونه دي. اوس دا دواړه په خپل منځ سره تزویج کوو. د دوی دواړو ترمنځ د تزویج عملیه سرته رسوو. دا ایپ له دې سره تزویج کوو. کله چې دا غټ ایپ سره تزویج شي دلته موږ تاسو ته یو علیل منځته راځي یو صفت منځته راځي. خو دا به څه ډول صفت وي؟ یعنې دغه نفر به د غوږونو خلاصې پوڅکې لري. او که چېرته دا غټ ایپ دا له کوچني ایپ سره تزویج کوو دلته به موږ تاسې ته بیا د غوږونو د خلاصې پوڅکې منځته راسي. ولې؟ ځکه موږ تاسې مخکې وویلو دا یې وویلې چې که چېرته یو د انګلیسي غټ توری راسي د غټو تورو جن راسي بل د کوچني تورو دلته غټ توری ځان غالبوي او کوچنی توری چې دا ځان چوړ کوي دا مغلوبوي دا ځان پټوي. نو دلته غټ یې په دې کوچني سره تزویج کوو. کله چې دا له دې سره تزویج کوو دلته هم موږ تاسو ته یو صفت منځته راغی. خو دا څه ډول صفت ده؟ دا د نښتو پوڅکو صفت ده. یعنې دغه نفر به نښتې پوڅکې لري. اوس په درېیم قدم کې موږ تاسې بیا د انګلیسي غټ ایپ او کوچنی ایپ دا دواړه سره تزویج کوو. کله چې سره تزویج کوو دلته تزویج په عملیه کې موږ تاسو ته یو ګوره غټ ایپ راغی د انګلیسي غټ توری راغی بل کوچنی. نو دا غټ توری چې دا بیا په کوچني توري باندې غالب ده. یعنې دلته موږ تاسو ته بیا غالب صفت منځته راغی. او که چېرته موږ تاسې دواړه د انګلیسي کوچني توري راخو دا دواړه په خپل منځ کې سره تزویج کوو. دې ترمنځ د تزویج عملیه سرته رسوو. دا ایپ له دې سره تزویج کوو. کله چې دا له دې سره تزویج کوو موږ تاسو ته راغی ایپ. کله چې ایپ منځته راغی نو دا ایپ داسې ده دا د غوږونو کومې پوڅکې دي دا د غوږونو نښتې پوڅکې دي. ولې؟ ځکه دا په خپله باندې یو علیل ده یو ځان ته صفت ده. خو څه ډول صفت ده؟ یعنې د غوږونو نښتې پوڅکې دي. د غټ ایپ په مقابل کې وړ ایپ ځان پټوي. که چېرته غټ ایپ له کوچني ایپ سره موجود وي دا ټول غالب صفت نه دی. کوچنی توری ځان پټوي. او که چېرته دواړه د انګلیسي کوچني توري موجود وي دا موږ تاسو ته مخفي صفت هغه د غالب صفت په مقابل کې پټ صفت هغه ځان راښکاره کوي. یو بل د تزویج عملیه هم موږ تاسو سرته رسوو. د پونیټ په مربا کې د یوه بله د تزویج عملیه هم سرته رسوي چې دا د تزویج عملیه په دې کې تور رنګ او د سپین رنګ ترمنځ موږ تاسې د تزویج عملیه سرته رسوو چې د تور رنګ جنونه او د سپین رنګ جنونه د دغو دواړو ترمنځ د تزویج عملیه سرته رسوو. اوس دلته دوه جنسونه دي. یوه ښځه ده بله چې دا مذکر ده مذکر یا مؤنث. دا دغه غټ جنونه چې دي دا له مذکر څخه نمایندګي کوي او دا کوچني غټ جنونه له مذکر څخه نمایندګي کوي او دغه د کوچني د مغلوب صفت جنونه دا له مؤنث څخه نمایندګي کوي. یو له مذکر څخه نمایندګي کوي او بل چیز څخه نمایندګي کوي له مؤنث څخه نمایندګي کوي. اوس موږ تاسې دلته هم د تزویج عملیه سرته رسوو. څه ډول یې سرته رسوو؟ چېرته موږ تاسې دا د انګلیسي غټه ای دا له وړې ای سره تزویج کړو. دلته تزویج په عملیه کې دا اول غټه ای له غټې ای سره تزویج کوو. دلته غټه ای له غټې ای سره تزویج کړو. دلته موږ تاسو ته راسي ای دا ای څه ده؟ دا تور رنګ ده. دا هم تور رنګ شو.
چې شو تور رنګ شو. اوس دغه یې له دې سره تزویج کوو. کله چې دا له دې سره تزویج کړو اوله ور موږ تاسو څه شی لیکو؟ دا یې چې له دې سره تزویج کوو اوله ور موږ تاسو انګلیسي غټ توری لیکو بیا کوچنی توری لیکو. دا هم څه شی ده؟ دا هم تور رنګ ده. ولې تور رنګ ده؟ ځکه تور رنګ داسې دا غټه ایسې ده دا په وړه یې باندې غالبه ده، یعنې دا غالب صفت ده. دا غالب صفت ده. دا وړه یې د غټې یې په مقابل کې ځان پټوي. کله چې دغې ځان پټ کړو نو دلته موږ تاسو ته تور رنګ راښکاره کېږي او سپین رنګ دا له منځه ځي. بل دغه اوس موږ تاسې دا کوچنۍ دغه له غټې ای سره تزویج کوو. کله چې د دغو دواړو ترمنځ یې تزویج عملیه سرته ورسوله اوله ور موږ تاسې غټه ای لیکو. کله چې مو غټه ای ولیکله ورپسې د انګلیسي کوچنی توری لیکو. دا هم کوم صفت شو؟ دا هم غالب صفت ده. غالب صفت شو دغه هم، یعنې دا هم تور رنګ شو. درې سره موږ تاسو ته تور رنګونه منځته رالو. اوس دغه د کوچنۍ ای له کوچنۍ ای سره تزویج کوو. کله چې دا دواړه سره تزویج کړو د دواړو ترمنځ چې کله تزویج عملیه سرته ورسوله دلته موږ تاسو ته سپین رنګ منځته راغی. سپین رنګ دغه دی تور رنګ په مقابل کې مغلوب ده، خو دلته اوس له دې سپین رنګ سره د تور رنګ جینونه نشته. څرنګه چې د سپین رنګ سره د تور رنګ جینونه موجود نه وي نو موږ تاسو ته دلته دغه مغلوب صفت سرته پټ شوی دا لاسته راغی. اوس موږ تاسو دا لیکو چې څلور یې په یو. څلور یې په یو دا معنه چې یعنې په څلورو کې یو شدت سپین رنګ او درې څه دي؟ درې تور رنګونه. یا داسې لیکو چې څلور یې په درې. څلور یې په درې دا معنه چې په څلورو کې درې تور رنګونه یو کوم رنګ یو موږ تاسو سپین رنګ لاسته راغی. له دې څخه وروسته موږ تاسو راځو ډای هایبریډ ته. دوی وایي چې که چېرته دوه وګړي د دوو صفتونو له مخې توپیر سره ولري که چېرته دوه وګړي د دوو صفتونو له مخې توپیر سره ولري دې ته موږ تاسې ډای هایبریډ وایو. ډای هایبریډ. اوس دوه وګړي به څه ډول توپیر سره لري؟ دا یو تاسې وینئ آر آر ګردې دانې دي. وای دا ژیړ رنګ ده. اوس دلته موږ تاسې د رینالډ پونیټ په مربع کې د دغو ترمنځ موږ تاسې تزویج عملیه سرته رسوو چې آیا رښتیا دا په دوو صفتونو کې فرق سره لري او که یې نه لري. یو خو دوی په دانو کې فرق سره لري، زیړې دانې او شنې دانې. بلې په دانو په شکل کې فرق سره لري. زیړ رنګ ده بل شین رنګ، یو په دې کې فرق شو. بل صافې دانې غونجې دانې. صافې دانې غونجې دانې دا په یو صفت کې فرق شو او زیړ رنګ او شین رنګ څه دا بل صفت کې فرق شو. وایي اوس د دوی ترمنځ موږ تاسې تزویج عملیه سرته رسوو، دوی سره جوړه کوو. دا آر له دې آر سره تزویج کوو، وای له دې وای سره تزویج کوو. آر وای. اوس دا معنی لري غټ آر دا معنی لري چې ګردې دانې او وای دا معنی لري چې زیړ رنګ. دا آر په دغو ټولو کې ضربوو. دا غټ آر له غټ آر سره بیا ضربوو آر. دا آر دا هم ګردې دانې سوې او وای یو د انګلیسي غټ وای او بل کوچنی وای. دا غټ وای له دې کوچني سره تزویج کوو. کله دې سره تزویج کوو دا به سي وای. اوس دا معنی چې آر دا هم ګردې دانې سوې او وای دا هم زیړ رنګ سو. ولې زیړ رنګ سو؟ دلته دا غټ وای په کوچني وای باندې غالب سو. کله چې دا په دې باندې غالب سو زیړ رنګ لاسته راغی. دا آر له دغه آر سره پسې تزویج کوو. آر یو د انګلیسي غټ آر ده بل چې دا کوچنی آر ده. کله چې غټ آر له کوچني سره تزویج کړو دا هم ګردې دانې سوې. ولې ګردې دانې سوې؟ ځکه دا غټ آر په کوچني آر باندې غالب ده. کله چې غټ آر په کوچني آر باندې غالب سو دا هم ګردې دانې سوې. بل د انګلیسي غټ وای له دغه غټ وای سره تزویج کوو. کله چې دلته سره تزویج کوو زیړ رنګ لاسته راغی. دا آر له دغه آر سره تزویج کوو، غټ آر له کوچني آر سره تزویج کوو دا هم کوم سو؟ دا هم ګردې دانې سوې. غټ وای له کوچني وای سره تزویج کوو دا هم کوم رنګ سو؟ زیړ رنګ سو. ولې زیړ رنګ سو؟ ځکه زیړ رنګ سو د غټ وای په کوچني وای باندې غالب ده. کله چې کوم توری غالب سو نو دا بل ځان پټوي. د غالب په مقابل کې مغلوب ځان پټوي. اوس راځو دویمې د ضرب هغه ته دویمې عملیې ته. دا دویمه عملیه کې هم دا آر له آر سره ضرب. کله چې آر له آر سره ضرب کړو دا هم آر دا معنی چې دا هم ګردې دانې سوې. کله چې دغه وای له وای سره ضرب کله چې وای له دغه وای سره ضرب کړو دا څه شو؟ دا وای چې کله له دې وای سره ضرب کړو نو دا موږ تاسې څه لاسته رالو؟ دا هم وای لاسته راغی. کله چې وای لاسته راغی دا وای په دې وای باندې غالب ده. کله چې دا وای په دې وای باندې غالب سو نو دلته موږ تاسو چې دا هم زیړ رنګ لاسته راغی.
اوس که چیرې دا ار موږ تاسې د دې ار سره تزویج کړو غټ ار له غټ ار سره تزویج کوو ار دا معنا ګردې دانې کوچنی وای له کوچني وای سره تزویج کوو دا معنا وای شنې دانې ویني اوس موږ تاسې ته شنې دانې منځته رالې ځکه موږ تاسې هلته وویلې چې دا شنې دانې یوازې دا د انګلیسي په کوچني تورې باندې ښودل کېږي او زیړې دانې دا د انګلیسي په غټ وای باندې ښودل کېږي اوس دغه ار له دې ار سره ضربوو غټ ار له کوچني ار سره ضربوو ار دا معنا سی ګردې دانې ولې ځکه دلته هم دا ار چې دا په کوچني ار باندې غالب ده او وای یو د انګلیسي غټ وای دی یو کوچنی وای دلته هم دا چې سو دا هم زیړ رنګ سو ولې زیړ رنګ سو یو صفت خو سو ولې زیړ رنګ سو ځکه یې زیړ رنګ سو چې دلته دا غټ وای په کوچنی باندې غالب ده دا ار له دغه ار سره تزویجوو د انګلیسي غټ ار له کوچني ار سره ضربوو کله چې دا دې سره ضرب کړو دلته موږ تاسې ته ګڼې دانې لاسته رالې او دغه کوچنی وای چې د کوچني وای سره ضرب کړو دلته بیا شین رنګ لاسته راغی ځکه شین رنګ لاسته راغی چې دا خو یو صفت سو دغه د دانو ګردوالی دا یو صفت سو او د دانو شینوالی دا بل صفت سو اوس دلته دا کوچنی وای چې د کوچني وای سره ضرب سو داسې سره ضرب سو نو دلته څه شی لاسته رالو دلته موږ تاسې ته شین رنګ لاسته راغی ولې شین رنګ لاسته راغی ځکه شین رنګ لاسته راغی چې دغه کوچنی وای د شین رنګ څخه نمایندګي کوي اوس راځو دریم عملیه سرته رسوو دا غټ ار له کوچني ار سره ضربوو دلته ار لاسته راغی ار دا معنی چې ګردې دانې غټ وای له غټ وای سره ضربوو وای دا هم موږ تاسې کوم رنګ لاسته راغی دا هم زیړ رنګ ځکه دا غټ ژیړونه دا د زیړ رنګ څخه نماینده کوي او کوچنی غټ ار دغه له ګردو دانو څخه نماینده کوي اوس دا ار په دغه کوچنی ار له غټ ار سره ضربوو کله چې هم دا سره ضرب کړو دا ار لاسته راغی دا هم ګردې دانې سوې او غټ وای له دغه کوچني وای سره ضربوو دغه څه شی سو غټ وای له دغه غټ وای سره ضربوو کله چې دا دواړه سره ضرب کړو دا کوم رنګ سو دا وای او کوچنی ار له دغه کوچني ار سره ضربوو کله چې کوچنی ار له دغه کوچني ار سره ضرب سو دلته غونجې دانې لاسته راغلې ولې غونجې دانې لاسته راغلې ځکه موږ تاسې دا ویلې چې د انګلیسي کوچنی ار دا له غونجو دانو څخه نمایندګي کوي او د انګلیسي غټ وای دا له زیړ رنګ څخه نماینده کوي دا معنا سی زیړې غونجې دانې او زیړ رنګ غونجې دانې او زیړ رنګ موږ تاسې ته لاسته راغی اوس دغه د انګلیسي کوچنی ار دا له چی څخه سره ضربوو دا له کوچني ار سره ضربوو کله چې دا دې سره ضرب کړو دا هم کوچنی ار لاسته راغی دا معنا چې دا هم غونجې دانې او د انګلیسي غټ توری له کوچني غټ وای له کوچني وای سره ضربوو دا هم دا معنا چې وای څه معنا وای دا معنا چې دا هم زیړ رنګ غونجې دانې او زیړ رنګ اوس راځو په څلورم قدم کې دا د انګلیسي غټ ار له کوچني ار سره ضربوو ار دا معنا ګردې دانې غټ وای له کوچني وای سره ضربوو وای دا معنا چې زیړ رنګ کوچنی غټ ار له کوچني ار سره بیا ضربوو کله چې غټ ار له کوچني سره ضرب کړو ار دا معنا چې ګردې دانې او د انګلیسي کوچنی وای له کوچني وای سره ضربوو وای اوس موږ تاسې دلته شین رنګ لاسته راغی شین رنګ دا معنا چې وای او د انګلیسي دغه وړ توری له دغه وړ توري سره ضربوو یعنې کوچنی ار له غټ وړ ار سره ضربوو کله چې سره ضرب کړو دا هم سو ار او دا غټ وای له غټ وای سره ضربوو کله چې دا وای له دې سره ضرب کړو نو دلته به سي ار وای دا هم دا معنا ار معنا غونجې دانې او وای معنا زیړ رنګ دا کوچنی ار بیا له دغه کوچني ار سره ضربوو کله چې دې سره ضرب کړو ار موږ تاسې ته غونجې دانې لاسته رالې او د انګلیسي کوچنی وای له کوچني وای سره ضربوو کله چې سره ضرب کړو دا به سي وای لاسته راغی وای اوس دا معنا وای دا معنا چې شین رنګ غونجې دانې او شین رنګ یعنې موږ تاسې ته 14 ډوله صفتونه منځته رالو خو په مجموع کې د دغو ټولو صفتونو تر منځ څومره اندازه هغه و څومره اندازه فرق یې په دوو صفتونو کې فرق و یو ګوره په رنګ کې فرق و دا په رنګ زیړ رنګ او شین رنګ بل یې د دانو په هغه کې فرق و صافې دانې او غونجې دانې زیړ رنګ او شین رنګ او صافې دانې او غونجې دانې یعنې په دغو دوو صفتونو کې سره فرق و دا و د موږ د نن ورځ درس انشاءالله نور بیا په راتلونکي خبره پرې کوو